सूरत अंबिया आयत नंबर 26, 27 او 28 پدې آیاتونو کې دا شوبو جوابونه دي. دا غي غټه شوبه هغه چې کم دینو دا وا چې د الله اولاد دی. نو په دغه خبره باندې هغه ته زجر او زورنه کوي. دا الله د اولاد اقرار په مختلفو مواقعو کې په مختلفو زمانو کې مختلف قومونو کړي دي. چونکه دا صورت مکی دی او مکه کې زیات تر خطاب بلکې ټول خطاب چې نو هغه د مشرکین سره. نو مشرکین به الله ته څنګه اولاد ثابتولو؟ مشرکین به الله ته اولاد ثابتول پرشتي وی به دا پرشتي د الله لوریانی دي. الملائکه بنات الله. مدینه کې بیا یهودیانو او عیسایانو ثابتول کول. یهودیانو با عزیر علیه السلام د الله زوی ګڼلو او عیسایانو با عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼلو. دا شانتی په هغه زمانہ کې په دې سریلانکا کې یو قبیله وا بوزیه به ورته وی بوزیه. اوس هم شته په سریلانکا کې مشته او په هندستان کې مشته. دا غي مشر چې و بوزا او بوزا هغه به وی دا بوزا چې دی دا د الله زوی دی. دا خبره بیا رستو منتقل شوله یو بل سیستا. هغه دا چې زمونږ استاسو په معاشره کې بعضی وخت کې بعضی اولیاء تیر شوي دي یقینا چې په خپل جون باندې اولیاء او د الله نیکان بندگان او دوستانو دلتم الله ویلي دي. هغه په خپل جون چاته د شرک دعوت نه دی ورکړي. سبا سبق کې برازي چې چاته د شرک دعوت ورکو دا که ارسو کی ارسو کو اس استثناء پکې نشتا نو دا کافر دی دا جهنمی دی. لیکن دغه اولیاء تاریخونه او کتابونه په دې گواه دي چې دوی ټول عمر خلق د شرک نه منې کړي دي او توحید ته را بللې دي. لیکن رستو ورپسې خلکو دا ډیګری وتړلې او زمونږ په معاشره کې خلک ویله دا د الله نیازبین دي. تاسو به اوریدلی مو دي وی دا د الله نیازبین دي. زستاسو نه تپوس کوم دا دلته چې لسته کسان ناست دي نو په دې کې د ارچا بچی شته. انسان ته په دې کائنات کې په دې مخلوق کې نیازبین څوک بچی وي. مور او پلار سره خلک مینه کوي خو نیازبین ني. رور او خور سره خلک مینه کوي خو نیازبین نه وي. نیازبین کوي نو اسوکی بچی وي. نو دا چې وی دا د الله نیازبین دي دا هغه شی د الفاظو په لحاظ سره صرف بدل شوی دی. انور نظریه دا د هغه ځای نه را منتقل ده او دا نظریه ده چې یره دا د الله چې کوم دی نازولی دي دا د الله بچی دي دا د الله نیازبین دي. د نیازبین خبره څوک نه غورځي. د نیازبین خبره څوک نه غورځي. نو غني الله به د دې خبره نه غورځي. نو دا مختلف اوس خو چې کم دی نو په دې سوشل میډیا باندې هغه بعضې خرافات هغه چې کم دی د دې پیر پرستو د قبر پرستو خلکو نقل کیږي چې هغه کم خرافات ویلي دي. نو داسې چې کم دی نو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه الان کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زندگی او تاریخ وګوره او دا هغه یو 2 کتابونه دي. غنیت الطالبین دا هغه یو کتاب دی غنیت الطالبین. غنیت الطالبین غنیه وګوره نو تا ته به اندازه وشي چې هغه په شرک باندې څومره رد کړی دی. لیکن د خلکو ورپسې د شرک هغه ډیګړې تړلې دي. وی هغه به چې کم دی نو خلکو ته وی چې ما خو د الله سره دا لوز کړی دی چې زه به خپل مریدان چې کم دی نو سړي په زور بخمه او دا به چې کم دی نو زما مریدان به جهنم ته نه ځي او د پیغمبر امتیان به جهنم ته ځي.
د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مریدان به جهنم ته نزي خو د پیغمبر امتیان به جهنم ته ځي. ته حساب وکړه. داسې نورم ډېر زیات خرافات ورپسې تړلي دي. نو دلته کې چې کوم دی نو الله تعالی په دغه ټولو فرقو په دغه ټولو نظریو رد کوي. وقالو نو دی بدی اتخذ الرحمن ولدا، رحمان ځان ته ولد نیولی دی. ګوره داسې ونه وي چې د رحمان ولد پیدا شوی دی. اتخاذ څه ته وایي؟ اتخاذ ویل کېږي چې یو شی وینا او ته چې کوم دی ګڼې، ایته اتخاذ وایي. نو دا دی چې کوم دی نو د رحمان او چون کې د عیسی په رحمانیت باندې ده نو د رحمان ذکر کوي. او چون کې مشرکین مکه به د الله د رحمانیت نه انکار کولو نو ځکه رحمان لفظ راوړو. وګرنه نور زینو کې تاسو کتلی نو اتخذ الله ولد ذکر کړی دی. سبحان اتو طریقو باندې الله رد کوي. پاتو طریقو پدې کې و طریقې چې دي دا د دغه دا کوم خلقو باندې چې دی دا شوبه کړی دا چې دا د الله بچی دي نو و پکې د هغه صفات ذکر کوي. او دا صفات چې پچا کی وي نو هغه نه الهي او نه زوی د الهي. ولی د ارچا بچی د هغه د جنس نه، د انسان بچی د انسانانو جنس نه دي کنه، او د خرو د سپو بچی د خرو سپو د جنس نه دي. نو ارچا چې کم دی نو خپل جنس وي نو خو چې د الله زوی دی کو خو د الله د جنس نه دی کو کنه نو هغه کې هم بیا صفات د الله. نو و صفات به داسې ذکر کوي چې هغه و صفات چې پچا کی نو دی به الهی، بلکې په هغه و کې یو صفات دا یو صفات چې پچا کی دی به اله نه وي، نو نه به الهی او نه به زوی د الهی. او یو جواب الله تعالی اول ورکی سبحانه سره. ادا سبحانه سره جواب چې کوم دی دغه مخکو سبوګونو کې سبحان الله سره او سبحانه سره کړو. او د سبحان معنی ما تاسو ته ذکر کړی مو چې د سبحان معنی څه ده؟ پاک. نو دا دی چې الله بس کم نسبتونه ورتړي الله د دغه ټولو نسبتونو نه پاک دی. یو جواب دا شو سبحانه پاک دی الله د دغه نسبتونو نه چې دا دی ورپسې کم تړلی دي. د په صورت اخلاص کې ویلي دي لم یلد ولم یولد، نه الله د چانه پیدا دی او نه څوک پیدا دي. دو صفات په دې آیت کې ذکر کوي د مؤمن بندګانو د نیکانو بندګانو چې دی ورته د الله اولاد وي، لیکن ای کې د اولاد والی د الله صفت نشته بلکې ای کې د الله د بندګۍ صفت دی. نمبر 1 عباد دي. عباد دا چې کوم دینو جمع ده د عبد. عبد ویل کېږي بنده ته. بنده هغه چاته وایي چې هغه عاجز وي، هغه سره کمزوري تړلی وي، هغه په هر یو سیس کې بل ذات ته محتاجي، هغه ته بنده وایي، هغه ته عبد وایي. د هغې جمع عباد راځي. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله سورة نساء کې تیرو. عیسی علیہ السلام عیب نه ګڼي. عیسی علیہ السلام ځان د پاره دا خبره عیب نه ګڼي چې دی د الله بنده شي. د الله په بندګۍ کې خود چا عیب نشته. د الله په بندګۍ کې خود انسان عزت پروت دی، د انسان کمال پروت دی. نو دا ذکر کوي. نو یو صفت ذکر کو چې خو عباد دي. نو چې عباد شو نو دا د الله مملوک شول، دا د الله بندگان شول، دا الله ته محتاج او ضرورتمند شول. نو دی نه اله شو او نه زوی د اله شو. دویم مکرمون دا چې کوم دی نو مکرم دی. مکرم د اسم مفعول صیغه ده. اکرم یکرم اکرام په هو مکرم و اکرم یکرم اکرام بذاک مکرم. مکرم عزت ورکړی شوی. نو چې چاته بل څوک عزت ورکړي نو دی به هغه بل ته په عزت کې محتاجي. او عزت څوک ورکړي؟ الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت
ټول د الله په لاس کې دی. تعز من تشاء وتذل من تشاء. نو دی دا بندگان دی او دا مکرم دی، دی ته عزت الله ورکړي، نو دی په عزت کې الله ته محتاج دی. اسوک چې چاته محتاج یغه نه الهی او نه زوی د الهی. ولی لکه څنګه چې بادشاه گورنر، نو دا غزویم چې کم دی نو بادشاه او گورنری کنه، په هغه خلکو باندې اډر چلی، په هغه گاډي کې ګرځي چې په کم کې گورنر ګرځي، په هغه کرسی غ سیټ کینی چې په کم گورنر کینی. نو چې دا د الله زامنو نو بیا خو به دی سره د الله غ پاور وکنه، نو دی به هغه چلولو. نو دی لیکن دی خو محتاج دی. نو دو صفات دی کې ذکر کړل، دو اور پسې چې کم دی نو آیت کې ذکر کړي. لا يسبقونه دی نړوان دی کېږي د الله نه بالقول په خبرو کې، دی په خبرو کې د الله نه نړوان دی کېږي. څه معنا ده؟ معنا دا چې الله دی ته یو حکم کړي، نو که د دی زړه غواړي او که نه غواړي هغه به دی پوره کوي. چونکې دا زیات چونکې صورت مکی دی او خبره د فرشتو په باره کې وه چې فرشتې د الله لوریان نه دي، فرشتې عباد مکرم دي. او ورپسې چې کوم دی لا یسبقونه بالقول، فرشتې د الله نه په خبرو کې نه وړاندې کېږي. الله د چا نه په خبرو کې وړاندې کېدل دا معنی چې هغه خبره وکړي او ته د هغه خبره رد کړي، او ته د هغه خبرې د پاسه خپله خبره وکړي چې نه ستا دا ټیک نه ده زما ده واله. نو دې ته ویل کېږي په خبرو کې سبقت کول. نو دی د الله نه په خبرو کې نه وړاندې کېږي. دی نو چې د الله نه په خبرو کې وړاندې کېږي نه، نو خو دی د الله د اډر پابندي که نه. نو چې څوک د الله د اډر پابندي هغه نه الله او نه زوی د الله. وهم بامره يعملون، او دی د الله په حکم عمل کوي. چې الله ورته سوي نو دی د هغې نه مخ نه اړوي. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دی د الله نه فرمانی نه کوي او کوي هغه څه چې څه ورته الله ویلي وي. نو دوه صفات په دې کې ذکر کړل، دوی پاس ذکر کړیو، دا هر یو جواب دی ځان ځان لا، او دوی دی کې نو دا څلور صفات شول. دوه اور پسې اوس دې آیت کې ذکر کوي. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، د صفاتونه مخکې د الله علم محیط ذکر کوي. علم محیط معنی دا ده چې الله ته د کائنات د ذری ذری علم دی. سورۃ انعام کې ویلي وما تسقط من ورقه الا يعلمها، یو پاڼه د ونې نه راغورځېږي نه مګر الله ته علم دی. الله ته د دې ټول ارس علم دی. او يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ګوره د چې سم دی په دې دنیا کې، نو یا درنه مخکې دي او یا درنه رستو دي، یا د مخې ته دي او یا د شاته دي. وی دا ټول الله ته معلوم دي او تا ته نه دي معلوم. ستا به مخې ته ځکه زمونږ مخې ته دا دروازه ده، نو دروازه خو مونږ ته معلومه ده، خو د دروازې نه اوس په هغه طرف څه دي دا مونږ ته اوس پته نشته. زمونږ نه مخې ته دیوال دی، نو دیوال خو مونږ ته معلوم دی، خو د دیوال نه په هغه طرف څه دي نو دا اوس مونږ ته پته نشته. خو لیکن الله تعالی دپاره دا خبرې نشته. هغه ته بیا دا خبره نشته چې دیوال دی وخوا بسي نه، دا هغه په علم کې دیوال په دیوال کې استعمال ذرات، دا غینه اقوا کم ذرات، دا غینه اقوا کم ذرات، دا تر د نه ختمیدون کې سلسله پورې دا هغه ته معلوم دي. وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في الارض ولا رطب ولا يابس. نه اوچ نه لامده نه دانا نه شنا نه اوچا نه را پریوتی نه په ونه کې دا ټول چې کوم دینو معلوم چاته دي الله تعالی په کتاب مبین. دا وی يعلم ما بين ايديهم، معلوم دی هغه هغه څه چې وړاندې د دې خلکو نه دي، وما خلفهم او څه چې رستو د دې خلکو نه دي. وړاندې نه مراد دام کې دي چې وړاندې آخرت را روان دي، د رستو نه دام کې دي چې رستو دنیا پاتې کیږي. د وړاندې نه مراد چې کم دینو دام دي چې استقبال را روان دي، او د خلفهم د رشاته نه مراد ماضی ده. الله ته د ماضی معلومه ده او استقبال معلوم دی. دا د وړاندې نه مراد چې کم دینو هغه دای چې مخې ته او د خلفهم نه داري چې شاته دی، هغه خپل معنی ده. اوس بیا راځي هغې ته دا تاسو چې کم عباد چې کم دینو یادوي او د الله زامنې ګرځوي، د الله لوریانې ګرځوي. ولا یشفعون، دی د الله په مخامخ سپارش هم نشي کولی.
الا مگر د هغه چا د پاره به سفارش کوي لمن ارتضوا د چا د پاره چې الله راضي وي د چا په باره کې چې ورته الله وایي چې او وکړه د په باره کې سفارش نو کوي به او چې د چا په باره کې ورته نه ویلي نه فرشته سفارش کولی شي نه نبی کولی شي نه ولی کولی شي نه جن کولی شي نه بت کولی شي هیڅوک هم نشي کولی سفارش د الله مخې ته څوک هم نشي کولی بلې تا آیت الکرسی کې ته څه وې من یشفع څوک به سفارش وکړي څوک به وکړي د الله په مخامخ سفارش هیڅوک هم نشي کولی دا وایي ولا يشفعون الا لمن ارتضى سفارش بدینه کوي مگر هغه چاته چې هغه ته الله راضي وي بل صفات وهم من خشيته مشفقون ما ترجمه کې ویلو دی د الله د یری نه یریږي یو معنی دا یو خشیت دی یو اشفاق دی اشفق یشفق اشفاق ویل کیږي یری تا او خشیتم یری تا وي خوفم یری ته وي رعبم یری ته وي خو دې کې خشیت هغه یری ته وي چې ته د چانه یریږي او د هغه د یری سره سره د هغه تعظیمم کې لکه د پلار نه چې سړی یریږي او د پلار ورسره څه کوي تعظیمم کوي لکه د استاز نه چې شاګرد یریږي او ورسره څه کوي تعظیمم کوي دکه شان دی د الله نه دا ټول بندگان مومنان اولیاء انبیاء اتقیاء پرشتي جنات دا ټول تنه یریږي او دا یره خشیت یره ده د دې وجه نه د علماء صفت کې ذکر کړی دي چې د الله نه چې علما یریږي نو هغه کم دینو هغه ایته خشوع وي خشیت ورته وي خشیت خشیت تی نو لہذا چې کم دینو ایک تعظیم پروت هغه په تعظیم باندې پویږي نو په هغه طریقه باندې د الله نه یریږي نو دې کې چې کم دینو دا ذکر کړلو او یو دی مشفق نو هغه عام یری ته وي خو چا د دې دا معنی کړی دا چې وهم من خشیته مشفقون او دې د الله د یرینا الله سره مینا کوي هغه بیا د شفقت نشي دې د الله د یرینا الله سره مینا کوي یعنی د الله نه یریږي او ورسره د الله سره چې کم دی د هغه یری د وجه نه الله سره څه کوي مینه او محبت کوي نو چې چا کې دا صفت دي هغه دو صفت عباد مکرم عباد دي مکرم دي بیا ورپسې دو صفت لا يسبقون بالقول وهم بامر يعملون او اوس دې کې دو صفت ذکر کړه چې دی به سفارش نشي کولی د الله د رضا نه بغیر چې الله چاته راضي شي اکه سفارش وکړي او دویم بیا ورپسې ذکر کو چې دی د الله د یرینا الله سره مینا کوي یا د الله د یرینا د الله نه یریږي نو دا شپږ صفات شو او سبانی صفات کې یو صفت را روان دی هغه د دې شپږو نتیجم ده او ورسره صفت هم دی او دا شپږ صفت ما تاسو ته دا جوابونه شو او یو جواب سبحانه نو هغه وشو او سبا چې کم ذکر کی نو هغه به وم صفتی او اتم به جوابي نو دا اته جوابونه الله تعالی دا هغه چا وکړل چې څوک الله ته بچی ثابتوي نو دا هغه جوابونه وکړل الله دې د عمل کولو توفیق راکړي